نیت بخالص رب العالمین د پاره کوي د کافرو دا رواجو چې هغه به د بوتانو په نوم باندې ساروي لالول مونږ به د بوت او د غیر الله په نوم ساروي نه لالو مونږ به صرف او صرف د الله د رضا لپاره او د الله په نوم به ساروي لالو نو پدې کې لږ سوچو کوي ښا که یو پلار مالدار دی او زامن ګټه کوي او ټول شریکوال دي دی وخت شریک دي او د ارچا پونچی جدا ده سبا ټول بیلیږي نو ار یو وجه دا خو زمای صدا دا به بیلو پلار وته وجه ټول راوړې ما سره به پرتای زبې اختیارمند دم زب لګوم زب سبزی غوخه راولم او که سبا تاسو بیلې د خپل خپل حساب در کو نو ګوره بیا چې د ار یو دوی سا 76000 روپے تشپګ او یو دوره کې د ار یو بچي به قرباني کوي چې بالغان دي پنا بالغ نشتا نو دې کې لکه تمارونو احتیاط وکړئ ګوره په دې سیس کې او چې بیا ساروي لالوي نو بهتره طریقې دا چې مخ ول قبله طرف تکا او لاس په ولا وتړه سارو سربام ظلم نه کوي چاړه بو ته مضبوطه تیرا کې او په خلاص باندې یا پخپلا او یا هغه قصاب وکیل کچته زموږ د طرف نه ردی 5 شپږو د طرف نه ته وکیل شوي او ته زموږ د طرف نه ساروي لال کا او یا دا یو زوی چې وته ولاړ دی دا وکیل کا یا پلار د ټولو طرف نه دی وکیل شي چې دی علالوما او چاړه به مضبوطه راکاږي او ضرب چاړه راکاږي چې ساروي زر دمشي او پاسان حلال شي او سبب دا لالولو په وخت کې بسم الله والله اکبر رسول الله مبارک دغه څه فرمایلی بسم الله والله اکبر واو سرا او که بسم الله الله اکبر ومکوي کافی دا که صرف بسم الله دی وی کافی دا که صرف الله اکبر دی کافی دا زمون خلق تکبیرات تشریق وای الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد ټیک دی او مستحب ذکر دی خدا د ذبح په وخت کې د دې تکبیراتو د پیغمبر مبارک نه ثبوت نشتا ٹھیک ده کدی اوه نو ذبح دی اوشوا قربانی دی اوشولا ولیکن د ذبح په وخت کې بسم الله والله اکبر دا وایي که اوس اماله یو زنانه دی یو خور ده الله دې ډیره زیاته خوشاله کی ببار ملک ده ماغه کله کله مسلو ته پوسونه کوي نو وختي امانه د مسلې ته پوسو کو او راته وی د بیان اورم ارجوم اوري دا غي ته پوس تاسو ته مې چې کم سړی ډیر مالدار دی لکه یو سړی سره یو 2 کروڑ روپے دی یو 9 کروڑ روپے دی نو دا به یو قربانی کوي که 2 به کوي 3 به کوي یا یو انسان د اربونو مالک دی یا یو زنانه ده او زنانه ته د خاوند د طرف نه مال پاتې خاوند یې مړ شوی دی یا پلار یې مړ شوی دی لور ته پیسې پاتې زنانه او مثلا کروڑ 2-3 کروڑ روپے دی نو دا به څه کوي دا به یو قربانی په واجب ده کما یو ځل صاحب د نصاب شو نو که یو انسان د کروڑونو مالک می نو واجب په یو د البت په مستحب طریقه ډیره کولی شي لکه رسول الله مبارک 2 غډانه لال کړی یو واجب دی او یو زیاتی نو که یو انسان کوي نو یو د په طریقه د واجب وکي یو د نفلیو کی بلدم نفلیو کی خو خپل دا هغه اوکړه حق وینه کړي څه ګناه پینشتا او د خو یو پکې رسول الله صلی الله علیه وسلم نه پاره وکي دا مالداران چي دي حضور پاک لو کې نیت پکې دا وکي چې ردی دا د پیغمبر مبارک دا الله د پر ذبح د الله د پاره او د پیغمبر مبارک د طرف نشوا نو غوخه په خپلم خولې د خپل قربانې د غوخه مثال مور پلار د پاره وکي ذبح د الله پنو او مور پلار د پاره وکي دا د پلار د پاره کوم دا د مور د پاره کوم پلار مور دی وفات شوی دی نو دا د ابوی د پاره کومه وکا چې مور پلار ته ثواب ورسیږي چې کوم مالدار خلک نو په یو ګډ اکتفا مکوي ټیک ته واجب یو دی خو زیاتم کولې شي رکوټي ساروي مغشته شي ما د طویل چې عمر 2 کاله او غټ ساروي مغشته شي او پر رکوټي ګډ چيلي کې یو قرباني کې ګوري 2 پکې نه کېږي او په میخه کې او په کټا کټیو په غوي کې او کسان شریکې دي شي کړه کوټي و او غټ وینو پکې کا شریکې دي شي بعض خلک کوئی 3 او 4 شریکې دي شي پر کوټي ساروي کې یعنی کټي کې یا په رکوټي سخي کې 2 کاله نه چې 2 کالو ته عمر ورسید دوم شریکې دي شي په یو ملالي دي شي په دریوم کې دي شي په سلورو په 5 په شپږو په ووم